بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان بابا د مؤمن او د مسلمان صفات په دې پنځو شعرونو کې بیانوي چې ډېر زیات ښکلي دي او د پن او نصیحت نه ډک دي. او فرمایي پخه خوی له بدخواهانو بې پروایم، پخه خوی د بدخواهانو بې پروایم، په نرمۍ لکه اوبه د اور سزایم. پخه خوی د بدخواهانو بې پروایم، په نرمۍ لکه اوبه د اور سزایم. و هر چاته په خپل شکل څرګندېږم، و هر چاته په خپل شکل څرګندېږم، آینه غوندې بې رویه بې ریایم. د غونچې په څېر به سل ژبو خاموشه، د غونچې په څېر په سل ژبو خاموشه، لکه بوی هسې په پټه خوله ګویا یم. هم په دا سپینو جامو به معلومیږم، هم په دا سپینو جامو به معلومیږم، لکه ابراهم ګوهر یم هم دریا یم. که چا لار د عشقۍ وي ورکه کړي، که چا لار له عشقۍ وي ورکه کړي، زه رحمان د ګمراهانو رهنما یم.